تر دې مهاله تازه مهم او لنډ خبرونه. نن په افغانستان او نړۍ کې څه تیر شول دا ټول کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې افغانستان او افغانان تهدید کړي. مجاهد زیاته کړې د هغه کسان چې د بیا راپاڅېدو او مقاومت خبرې کوي باید له خپلو تیرو کړنو درس واخلي، ځکه د ده په خبره له دې وروسته هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې د افغانستان ورانولو ته لاره هواره کړي. برېټانیا د برېټانیایي رسنیو د راپورونو له مخې برېټانیا د هغو کسانو د ایستلو په لټه کې ده چې په تیر 20 کلن ماموریت کې له دغه هیواد سره همکارۍ کړې ده. دغه هیواد وایي چې د دغه ماموریت د پاتې 102 کسانو په ایستلو بریالی شوی دی. ترکیه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې د امریکا په ګډون د 10 غربي هیوادونو سفیران نامطلوب اعلان کړي. میر مفتون د هیواد محلي او نوموتي سندرغاړي میر مفتون په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې بهر کې د کډوال کېدو ګڼ چانسونه راسره شته، خو نه غواړم له هیواده ووځم. نوموړي ویلي دي چې هیواد سره یې د مینې په خاطر د تاجکستان له لارې بیرته بدخشان ته راغلم او سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو مې هم تود هرکلی وکړ چې ډېره مننه ترې کوم. کرکټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 اوریز نړیوال جام لوبو پر دوام ټاکل شوې چې سبا د افغانستان ملي لوبډله لومړۍ لوبه د سکاټلند له ملي لوبډلې سره ترسره کړي. افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او د سکاټلند نه وروسته به له پاکستان سره سیالۍ ولرو. او له دې سره د پای خبر هم دا چې په شمال کې د مزار قل اردو څخه 400 نظامیان فارغ او دندو ته ولېږل شول. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه پاتې شوئ. د لا ډېرو مهمو او تازه خبرونو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.